د نارینه او د زنانه قبر چې کله جوړیږي نو د دې په جوړوالي کې فرق دی. د چا قبر ډېر جوړ جوړی هلته ملک د زنانه هغه ډېر جوړي، نارینه هغه لږ کمي وي. دا فرق پکې ولي؟ الجواب اول خو دا خبره یاده کړئ، دې له بیا راځو چې دا فرق شته او که نه، خو اول د هغې نه مخکې دا مسله یادول پکار دي چې طریقه دا ده د قبر د جوړولو، کاغه نارینه ای کاغه زنانه ای کاغه ماشوم او کاغه لوی، چې قبر جوړ کړی شي. قبر چې څومره جوړي نو دومره غوره ده. دومره قبر جوړول چې د بدن پکې پناه شي دا خو واجب ده، یعنی دومره خو به یې جوړې چې دا بدن پکې پناه شي او د زناورو نه د دې نه بچ شي، په حفاظت کې شي، او داسې که چېرته بدبو ترې روانې شي نو چې هغه بهر ته نه راوځي. که د هغې نه دې زیات جوړ کړو نو دا بیا مستحب دی، دا بیا څه دي؟ مستحب دی. یعنی دومره جوړول چې د بدن پکې پناه شي او په حفاظت شي دا واجب دی. او که ښه دې جوړ کړو نو دا مستحب دی، ځکه چې دا د مړي سره احسان دی. حدیث کې دا راځي، امام احمد دا حدیث راوړی دی، یو صحابي دا وایي په انصارو کې وي موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو جنازه کې ووتو، یو انصاري مړو، او وایي زه په ورځو کې ماشوم د خپل پلار سره په دې جنازه کې ولاړو. فجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم على حفرة القبر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر دا کومه کنده چې دی په غاړه باندې ناست، فجعل يوصي الحافر ويقول اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کس ته دا وصیت کو، چا چې دا قبر کنستو توجه دې طرف ته ساتي، چا چې دا قبر کنستو چې دا قبر جوړ کا، دا قبر جوړ کا. دا طریقه د قبر جوړول، دا طریقه د قبر د جوړول. او روایت کې داسې هم راځي، امام نسائی راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ملګرو شکایت وکړو د احد په ورځ. په ورځ ملګري ډېر شهیدان شوي، نو هر یو له قبر جوړول څه ګران، او یا کسان شهیدان شوي او یا قبرونه څوک جوړولی شي، او ملګري زخمیان دي، ستړي شوي دي، په غم کې دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړو چې اجازت یې ورکړو دوه درې دا ښخولی شي یو ځای، خو چې قبر کنئ نو اعمقو و احسنو، قبر چې کنئ نو ښه جوړوئ او ښه ښایسته قبر کنئ. دین هم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې قبر څه کوي؟ جوړ یې کوي. بلکې بعض علما خو دا وایي قبر جوړول دا واجب دي، او بعض محققین وایي چې دومره جوړول چې د انسان دا جوسه دا بدن پکې پناه شي او په حفاظت شي دا واجب دي، دینه اخوا مستحب دي. الغرض قبر چې څومره جوړي نو سره غوره ده. دا د خبره ذکر کو چې د سړي په قبر کې او د زنانه په قبر کې دا فرق چې کوم علما کوي، دوی سره په دې باندې صحیح دلیل نشته، حدیث دلیل نه راغلی، بلکې شریعت نه دا مسله ثابته ده چې قبر که د نارینه دی او که د زنانه دی طریقه سره جوړې کا، او چې څومره جوړې یو دومره غوره ده. بس دا پکې نشي چې زنانه هغه ډېر جوړ کا، او بل نه چې یعنی زنانه هغه ولې ډېر جوړ کا او د نارینه هغه نه جوړې. دا نارینه چې د خاورو کېښودی شو، دیم پناه شو، دا ښځه هم پناه شو، څوک یې به ویني؟ که دې ښځې له هلته دا قبر داسې جوړ کړي څنګه چې نارینه له جوړوي، څوک به بیا ویني؟ ښکاره به شي هغه نارینه چې د ښکاره شوی دی. نو دا فرق بې دلیله دی، دې باندې صحیح دلیل نشته. او که څوک عقلي خبره کوي چې یاره زنانه ده پاره او زنانه ده، نو خو موږ خو ورته دا وایو چې زنانه له هم جوړ کړه نو د نارینه له هم جوړ کړه. مقصد دلته څه دی؟ مقصد د دې جوسې حفاظت دی، او د نارینه هغه هم ده که نه، کنه صرف د زنانه د جوسې حفاظت کوي، نارینه هغه هم ده که نه. خو بل مقصد دا دی چې بین بهر ته راونوځي، دلته دا مقصد د نارینه هغه کیم دی، څه ته زناور را نه شي دا ځای وکني او دا مړی ترې راونه باسي، دا مقصد هلته هم دی زموږ. نو قبر که د نارینه دی او که د زنانه دی هغې جوړول پکاري. والله أعلم.